السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، اللہ ہم جوڑ روغ اور آباد ساتا. اللہ ہم پریشانیاں ختم کا. اللہ جل جلالہم قرضونو نخلاص کا او خپل روزګارونو هم در نصیب کا. نن زه ستاسو خدمت کې یو داسې وظیفې سره حاضر یم چې دا د مالی پریشانیانو، د قرضو بوج او د روزګار او د پریشانیانو نه د خلاصي د پاره ده. په نن درس کې به زه تاسو ته د الله جل جلاله یو عظیم نوم چې یا احد د هغې په باره کې به تاسو ته وویم. دا وظیفه ډیره مؤثره او مجربه ده او ډیره د برکت راوړلو والا وظیفه ده. محترمو، نن به موږ دا خبره وپېژنو چې د احدون مطلب څه دی، د دې فواید څه دي، دا وظیفه به موږ کو څنګه او د کومو خبرو به خاص خیال ساتو. د الله جل جلاله یو کم سلو نومونه، دا یو نوم دی الاحد. د دې مطلب دی هغه ذات چې هغه یو دی، بی مثال دی، د هغه سره هیڅوک شریک نشته. هغه په خپل ذات او صفاتو کې منفرد او یو دی. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایلی دی قل هو الله احد، وی اوایي چې الله یو دی. د دې نوم فضیلت ډیر زیات دی. په احادیثو کې راغلی دی چې یو کس ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې دعا وکړه، اللهم انی اسألک بانک الواحد الاحد. یا الله زه ستا په نوم په وسیلې سره تا نه غوښتنه کوم، تا نه دعا غواړم، ته یوې او بې نیازی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د الله جل جلاله نوم چې کوم اسم اعظم دی، د هغې په وسیلې سره غوښتنه وکړه، د هغې په ذریعې سره دعا وغوښتلی شي قبلیږي. د هغې په ذریعې سره چې څه هم وغوښتلی شي الله جل جلاله ورکوي. اوس سوال دا دی چې یا احدون وظیفه د مالی پریشانیانو سره څنګه مددګاره ده او څنګه مالی پریشانی ختمي. په دې کې د توحید اقرار دی، د الله د نوم ورد دی، د الله د وحدانیت اقرار دی چې هغه د هر مشکل نه نجات ورکوي او هغه د هر مشکل نه نجات ذریعہ ده. په رزق کې فراخوالی راولي، قرض په ادا کولو کې او د هغې د بوج په کمولو کې الله جل جلاله مددگار دی او هغه مدد کوي. د پریشانیانو د خاتمه ده، باقاعدګۍ سره د هغې ورد ذهني سکون میلاویږي، تمام پریشانیان ختمیږي. اوس راځو د هغې طرف ته چې هغه وپېژنو طریقې سره. محترمو، چې په طهارت سره او په اودس سره دا شروع کو او په پاک ځای باندې کینو او نیتو کو خالص د الله جل جلاله رضا او یقین وساتو. محترم و عزتمندو، په شروع کې موږ 11 پیرې درود شریف ولولو، بیا یا احدو زر پیرې دا ولولو. بهتره داره چې 1100 پیرې یا 1111 پیرې ولولو، په تسبو سره شمار کو او خپل حاجت چې کوم خاص مالی پریشانی ده الله جل جلاله نه د هغې دعا وکړو او په آخر کې بیا 11 پیرې درود شریف بیا ولولو. او وخت د سهار او د مازدیګر د مونځ نه وروستو دا وظیفه کول ډیر بهتر دي او ډیر مجرب ټیم دی او 40 ورځې مسلسل په تاکید سره دا پوره کو. او د دې وظیفې د کامیابولو دپاره څه اهم خبرې داري چې هغه موږ نظر انداز نه کو. د فرایضو پابندي وکړو، د ګناهونو نه موږ ځان بچ کو، د ناجایزه کارونو نه اجتناب وکړو، حلال روزي وخورو. په دغه حالاتو کې، په عام حالاتو کې هم توبه او استغفار کثرت وکړو، صبر او د شکر لمن پرېږدو، د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کو، یقین کامل وساتو د الله د رحمت او د هغه د قدرت او د وظیفې سره سره حلال ذرایع د هغې روزګار او کاروبار د هغې عملی کوشش وکړو.
که هغه دیاړي وي او که هغه دکان وي او که بل څه روزګار وي چې په هغې کې موږ کام چوري ونه کړو. زما محترمو، مالی پریشانیانې د الله جل جلاله طرف نه یو ازمایش دی، لیکن الله جل جلاله هر مشکل حل را واصلې دی. یا احد وظیفه د الله رحمت دروازه ټکوي او چاته چې دروازه ټکولی شي هغه ورته خود په خود کولاویږي. د دې وظیفې سره سره د خپلو اعمالو محاسبه وکړو او راځئ چې ټول یو دعا وکړو. اللهم انی اسألک بانک الواحد الاحد ان تکشف کربتی وتقضی حاجتی. اے الله زه تانه د ستا په نوم په وسیلې سره غواړم چې ته یوې زمونږ ټول مشکلات ختم کا، زمونږ ټول حاجتونه پوره کا. آمین.